تازه او جالب خبر. ټرمب له میلا برادر سره خبرې کړې دي. دا چې ټرمپ کله له میلا برادر سره خبرې کړې دي او په کومو موضوعاتو یې سره خبرې کړې دي په همدغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ومنله چې د طالبانو د کوټې شورا له استازي او د قطر د دفتر له مشر ملا برادر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلي ټرمپ وویل نن مې د طالبانو له مشر سره خبرې وکړې، موږ ښې خبرې درلودې، تاوتریخوالی نه غواړو او وګورو چې څه کیږي. خبریالان وایي چې د ټرمپ په دا لږ خبرو کې پراخ پیغام پټ دی چې د نوموړي هغه وینا تکراروي چې که چیرته طالبان تاوتریخوالي ته لاس واچوي نو امریکا به سخت ځواب ورکړي. تېره ورځ د طالبانو ویندویانو هم دا خبره کوله چې ټرمپ او میلا برادر خبرې سره کړې دي. د دغه خبرو پر مهال چې ټرمپ او میلا برادر سره کولې د امریکا د مذاکراتي ټیم مشر زلمۍ خلیلزاد او د کوټې شورا ځینې نور استازي هم موجود و. د افغانستان لویه برخه ولس تېره ورځ هغه مهال په طالبانو پسې خوله راپرانیستله چې هغوی د افغانانو خلاف د بریدونو غږ وکړ. نن د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې امریکایي پوځیان په ازادانه ډول ګرځېدل او له کومې ویرې او ډار پرته په کندهار او ځینو نورو سیمو کې پیاده تګ کاوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک د تېرې فبروري میاشتې پر 29 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. د هغې هوکړې له مخې اوس طالبان او امریکایان سره جوړ شوي او افغان حکومت لا د طالبانو سره جوړجاړي ته نه دی رسېدلی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې نه وي نو ډېر د سره لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.